ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د لنډ ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا ورکړه. دی د ملي وحدت حکومت تر ټولو ناکام وزیر شمیرل کېده او د بهرنیو چارو وزارت په خپلو همقوم او خپلوانو ډک کړی و. رباني بیا د خپلې استعفا لامل ناسمه کاري فضا ښودلې. صلاح الدین رباني د جمعیت ګوند مشر او د پخواني جهادي قومندان برهان الدین رباني زوی دی. جاپان ولسمشر غني جاپان ته د خپل سفر پر مهال نن د دغه هیواد له لومړي وزیر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې خپل پانګوال وهڅوي څو د افغانستان پر قانونو پانګه اچونه وکړي. ښاغلي غني په لیدنه کې وویل چې په افغانستان کې د قانونو قوانین په معیاري توګه بدل شوي او اوس په دې هیواد کې پر قانونو باندې د پانګې اچونې لپاره زمینه برابره شوې ده او د افغانستان قانونه د پانګونې لپاره تیار دي. دفاع وزیر اسدالله خالد د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د بروکسل په غونډه کې د ګډون په موخه د بروکسل ښار ته تللی دی. د معلوماتو له مخې د دغې غونډې په دویمه ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغان ځواکونو ته د روزنې سلا مشورې او مرستو په تړاو د خپل ماموریت د دوام په څرنګوالي بحث وکړي. او دا هم د پاکستان یو څو خبرونه. د پاکستان مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان حکومت ختموم. هغه ویلي عمران خان د شفافو انتخاباتو له لارې نه بلکې د پوځ لخوا واکمن شوی دی. وایي لوی لاریونونه کوي او هغه د سمدستي استعفا ورکړي. خو عمران خان بیا دا اداره دوي چې د پوځ په ملاتړ یې واک ترلاسه کړی. او له پاکستانه بل خبر دا دی چې یوې پاکستاني پاپ سندرغاړې رابعه پیرزاده ځانمرګي واسکټ ته ورته جامې اغوستې او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پرې ګوښلی دی. رابعه پیرزاده ځانمرګي واسکټ ته ورته جامې اغوستې او وروسته یې خپل عکس په خپل ټویټر کې خپور کړی دی. دې سندرغاړې په خپل دې خپور کړي انځور سره مودي ګواښلی او ورته یې لیکلي دي مودي هټلره کشمیر زموږ دی او خپله وبهیې چې وروسته بیا په ټویټر کې سخت ریشخند شوې او د خلکو لخوا په 2 پیسو شوې. جالبه ده اوس پاکستان په سندرغاړو باندې مودي ګواښي. او اوس هم د نړۍ یو څو جالب خبرونه. استرالیا د استرالیا تر ټولو ببر څاروی د 10 کالونو په عمر ومړ. دغه څاروی چې له ورایه ډېر ببر ښکاري ښایي د نړۍ تر ټولو ببر څاروی وي. او له المان یو جالب خبر دا دی چې په المان کې یوه غوا غوسه شوې. غوا بې کابو شوې وه چې خپل خاوند موټر سایکل او یو شمېر تاسیساتو ته یې تاوان رسولی و. دغې غوسه شوې غوا سره یوه بله ملګرې هم وه چې ډېر ژر پولیسو ته تسلیم شوه. خو دا غوا په اسانۍ پولیسو ته نه تسلیمېدله. د غوسه شوې غوا د کنټرول لپاره پولیس او د پولیسو سرخي الوتکه او د مصیبتونو پر وخت مرسته کوونکی ارګان یا اور وژونکي راوتلي وو. خو دې غوا ټول ارګانونه په ځان پسې وځغلول. پولیسو بیا د غوا کابو کولو ماموریت تر ټولو یو سخت ماموریت بللی دی. ښه ده چې دا پولیس په افغانستان کې دنده پر مخ نه وړي. او د ورزش له نړۍ څخه تازه خبر دا دی چې سبا د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبو لپاره لوبډله اعلانوي. په هر حال دا و د نړۍ تازه جالب او مهم خبرونه. که غواړئ هره ورځ تازه خبرونه وګورئ زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسو خدمت ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.